السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه امین خان. د ایران او امریکې د جنګ په حوالې سره د دې وخت امپورټنټ خبرونه او اپډیټس تاسو له درکومه. د تیرو شلو ګنټو را په دې خوا چې کوم اپډیټس مخې ته راغلي دي، نو د هغې په رڼا کې دا ویلی شو چې د امریکې او ایران ترمنځ یو ځل بیا جګړه شروع شوه، جنګ شروع شو. او د امریکا او ایران ترمنځ چې کوم MOU معاهده شوې وه، نو د هغې د ختمېدلو یو خطر رامخې ته شوه. د هغې وجه دا ده چې څو ورځې وړاندې ایران په ابنای هرمز کې د یورپ او د ځینې عرب هیوادونو چې کوم آیل ټینکرز دي، کوم جهازونه دي، په هغې باندې حمله کړې وه په ابنای هرمز کې. او دا ویل کېږي چې په هغې کې یو آیل ټینکر د قطر هم و، دغه رنګ پکې د هندوستان هم و، او ځینې د نورو هیوادونو پکې. په دې باندې ایران اټیک وکړ او د هغې نه پس بیا امریکا په ایران حملې شروع کړې. اوس د دې تر شا چې کوم کانټیکسچوال بیکګراونډ دی، نو هغه دا دی چې دغه حملې ایران ولې وکړې. یعنې سوال دا پورته کېږي چې ایران ولې داسې اچانک حملې وکړې، او دا سوال پکې هم را پیدا کېږي چې دلته خو MOU چې کومه معاهده ده یا کوم ساین دی، په هغې باندې ایران هم دستخط کړی و. نو ایران ولې د هغې خلاف ورزي وکړه، ولې اټیک او حمله وکړه؟ نو داسې ده چې ایران حمله په دې وجه باندې وکړه چې ایران دا ویلي و چې په ابنای هرمز کې څومره جهازونه تیریږي، چونکې په دغې معاهده کې دا لوظنامه هم شوې وه، دا لیکل هم شوي و. ایران دا ویل چې زه په هیڅ ډول په ابنای هرمز کې چې کوم جهازونه د نړۍ څومره جهازونه دي هغه تیریږي، تیل وړي، نو زه د هغې نه هیڅ ډول ټیکس نه اخلم. خو چې کوم جهازونه راځي او په دغه لاره تیریږي، نو هغې دلته موږ خپل یو ګارډ تعینات کړی دی او یو سیسټم موږ جوړ کړی دی د هغې دپاره. د هغې به چیکینګ کېږي او هغې دپاره یو خاص روټ، یوه لاره په دغه ځای کې جوړه شوې ده، په هغې لاره به دې تیریږي. زموږ د انسټرکشن او هدایاتو مطابق به په دغې لاره تیریږي. نو دغه جهازونو داسې وکړل چې هغې د ایران د هغه هدایاتو او انسټرکشنز خلاف ورزي وکړه، او خاص کر د عمان طرف ته چې کوم ایریا ده، عمان سره نږدې چې کوم سمندر دی، یعنې کومه نږدې ایریا ده، په هغه ځای دغه جهازونو د تیرېدلو هڅه وکړه. او د ایران IRGC او پاسداران انقلاب هغې ته بالکل رډي ولاړ وو. کله چې هغې په دغه لاره باندې تیرېدل، نو ایران پې حمله وکړه. او د هغې نه پس بیا امریکا د ایران په مختلفو ځایونو باندې حملې کړي دي چې په هغې کې د ایران آیل انفراسټرکچر، د ایران هغه ځایونه، خاص کر د ایران چې کومې لویې بندرګاه دي، کوم لوی بندرونه دي، یا په ایران کې کوم خاص سټریټیجک مقامات دي چې هلته د ایران میزایل ټکنالوژي موجود ده، د ایران ډیفنس سیسټم موجود دی، د ایران پوځي ټکانې دي. نو دا رنګ ځایونه چې کوم دي، نو امریکا هیټ کړل او په هغې باندې اټیکس وکړل، حملې وکړې. بخښنه غواړم، زما لږ مسله هم ده نصیحت ریلیټډ، نو زما اواز کې به تاسو ته هم پرابلم راځي، خو زه غواړم چې دا اپډیټ ستاسو سره شریک کړم. نو دغه ویډیو چې کومه ده، دا به یې ستاسو سره شیر کوله چې د ایران په دې وخت کې چې کوم اپډیټس مخې ته راځي، نو امریکا په ایران کې خواوشا 80 مختلف بېلابېل ځایونه چې کوم دي د ویشتي دي، په هغې باندې حملې کړي دي او ښې تابړتوړ حملې کړي دي. او بیا ایران واپس ریټیلیټري سټرایکس او حملې هم شروع کړي دي چې په هغې کې په کویت او بحرین تر اوسه پورې چې کوم نیوز راغلي دي مخې ته، نو د هغې په رڼا کې دا ویل کېږي چې د کویت چې کوم سټریټیجک مقامات دي چې په هغې کې د امریکا خاص اډې دي، دغه رنګ په بحرین کې د امریکا کومې خاص اډې دي، نو په هغې باندې ایران ښې زبردستې او ښې طاقتورې او درنې حملې کړي دي، او امریکا ته هم پوره زیان او نقصان رسېدلی دی. نو د دې خبرونو او د دې اپډیټس په رڼا کې موږ دا ویلی شو چې د ایران او امریکا ترمنځ کومه معاهده شوې وه چې په هغې کې پاکستان یو ډېر سټریټیجک رول پلی کړی و، یو ډېر بنیادي کردار پکې پاکستان لوبولی و. هغه
معاهده چې کومه ده هغه د امن لوزنامه چې کومه ده هغه یو ځل بیا ناکامۍ طرف ته روانه ده. هغې ته یو غټ خطر پېښ دی او د امریکې او ایران ترمنځ یو ځل بیا جګړه شروع شوه او په ممکنه توګه داسې ویلی شو چې دغه جګړه چې کومه ده نو دا به نوره هم مخې ته غځېږي او په دې کې به نور هم یو شدت او زیاتوالی مخې ته راځي. مننه.